دقیقاً یک سال پیش از امروز توازن در 24 جنوری 2025 که مصادف با روز جهانی آموزش است، نشرات خود را به زبان‌های پشتو، فارسی و انگلیسی از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب آغاز کرد. دا ځل د افغانستان لپاره یو بشپړ متوازن غږ په تبعید کې او په افغانستان کې دننه زموږ پیاوړی او مسلکي ټیم به په پلازمینې او ولایتونو کې د خلکو له منځه کره او متوازن اطلاعات پر وخت او بې پرې توګه تر تاسو در برسوي. توازن رسانه است که توسط تیم از خبرنگاران حرفه‌ای افغان در تبعید تأسیس و مدیریت می شود و توانسته است در مدت زمان کوتاه جایگاه قابل توجهی را در میان رسانه‌های افغان در خارج از کشور به دست آورد. مرکز فعالیت توازن در شهر پاریس پایتخت فرانسه قرار دارد و خبرنگاران این رسانه افزون بر افغانستان از کشورهای چون پاکستان، هند و کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا فعالیت دارند. د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ډېرې رسنۍ وتړل شوې، په زرګونه خبریالان مو د وطن نه بهر لاړل او موږ یو ډله خبریالان چې ټول مسلکي خبریالان دي او د کلونو تجربه لري، دا هوډ وکړه او دا ژمنه مو وکړه چې توازن پیلوو. علت یې دا و چې د بیان ازادۍ د پایښت لپاره کار وکړو، ځکه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې پاتې دي هغه له سانسور سره مخ دي. زموږ کار د ژورنالیزم د اصولو، مسلکي اصولو او معیارونو په برابر دی. د مسلکي اصولو نه یو ګام ورخ ونه اخلو، د هیڅ ډلې پروا نه کوو، د هیڅ ډلې لپاره کار نه کوو او کومې خبرې، کومې واقعیتونه چې وي موږ هغه واقعیتونه تر نورو، تر خلکو رسوو. دا که د هر ډلې د هر چا پورې تړاو ولري. 70% پوشش نشراتی توازن به موضوعات حقوق بشری اختصاص یافته است و این رسانه در جریان یک سال گذشته بیش از 5000 گزارش و خبر و تحلیل به زبانهای پشتو، فارسی و انگلیسی منتشر کرده که حدود 3000 مورد آن مربوط به مسائل حقوق بشری می شود. مخاطبان توازن به مناسبت نخستین سالگرد فعالیت این رسانه پیام‌های خود را ارسال کرده و دیدگاه‌ها و نظریاتشان را در مورد عملکرد رسانه توازن و میزان تاثیرگذاری آن در جامعه با ما شریک کردند. من به عنوان یک زن و فعال حقوق بشر نقش مسئولانه و متحدانه رسانه توازن را ارج می‌نهم. رسانه توازن در نزدیک به یک سال گذشته در دشوارترین شرایط با پایبندی به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در کنار مردم ایستاده و روایت صادقانه دردها، امیدها و واقعیت‌های جامعه بوده است. این رسانه توانسته صدای مردم را به گونه مسئولانه و آگاهانه به گوش همگان برساند. د توازن خپرونه په تیر یو کال کې چې څومره موږ تعقیب کړي دي د کیفیت له مخې د دوی کیفیت همیشه مسلکي او له بېلابېلو مسایلو سره برخورد تخصصي دی. توازن په تیر یو کال کې توانېدلی دی چې د هېواد د محرومې طبقې او د هغو خلکو غږ چې هغه مظلوم دي او رسنیو کې ورته ډېر انعکاس نه دی ورکړل شوی، هغوی ته انعکاس ورکړی دی. له هېواد بهر د مهاجرینو او بېلابېلو افغانانو چې ستونزو سره مخ دي، د هغوی غږونه یې تر نړیوالو پورې رسولي دي. تشکر و قدردانی می کنم از تلاش ها و فعالیت های رسانه توازن که تا یک سال گذشته در سخت‌ترین و پیچیده ترین شرایط با تعهد، مسئولیت پذیری و پابندی به اصول عرفی رسانه‌ای توانستند صدای حقیقت و واقعیت های جامعه به ویژه صدای خفه شده و ناشنیده شده زنان افغانستان را به مخاطبان و جهان برسانند و در مسیر آگاهی‌دهی و حقیقت محوری ثابت قدم، شجاعانه و موفقانه بدرخشند. توازن در حال حاضر به شمول خبرنگاران ولایتی حدود 22 همکار دارد که شماری از آنان به صورت تمام وقت و شماری دیگر به شکل فریلانس فعالیت می کنند. حدود 70% مخاطبان توازن در داخل افغانستان قرار دارند و باقی آنها در کشورهای منطقه، خاورمیانه و دیگر کشورها حضور دارند. توازن یو ژمن ټیم دی، یو همغږی
ټیم دی، ځکه مونږ هوډ ډیر پیاوړی دی، مونږ ژمنه کړې ده، مونږ وطن سره ژمنه کړې، مونږ خلکو سره ژمنه کړې چې هغه واقعیتونه چې دي هغه مونږ ورسوو، د خلکو غږ شو او یو بل سره ډیره همغږي لرو. کله چې مونږ کار کوو دې ته نه ګورو چې یو بل ته منتظر اوسو. توازن در این اواخر علاوه بر وبسایت و صفحات اجتماعی خود نشرات ویدیویی را نیز آغاز کرده است. برنامه‌هایی که فراتر از مصاحبه‌های ویژه، فیچرها و گزارش‌های خبری، روایتگر داستان‌های ناگفته و کمتر دیده شده از زندگی افغان‌ها در گوشه و کنار افغانستان و جهان است و با نگاه انسانی و روایت محور واقعیت‌های پنهان جامعه را به تصویر می‌کشد.